السلام علیکم. زه یم نور البصر بصر، تاسو ګورئ درشل ډیجیټل ټي وي. نن موږ د یو ښکلي شاعر سره په مردان کې ناست یو، محسن مومن. محسن مومن د نوي دور یو ښه ترجمان شاعر دی. اورو ته یو دوه کلامه ترې اورو، محسن مومن صاحب نه پوښتنه هم کوو، ستړي مه شي ورته وایو. په خیر راغلې محسن مومن صاحب. ډېره مننه تاسو چې دا غسر نه رالې مردان ته چې هر کلی درته وایي. نو خوشحاله شئ. څه کلام نه اورم محسن مومن صاحب. غزل به درته ووایم چې ارشاد ممی ځکه لږې ښې خبرې ممی ځکه لږې ښې خبرې په مخ نه باندې پخې خبرې نو په یارانو به زه شک نه کوم دښمن ته څنګه رسېدې خبرې واه نو په یارانو به زه شک نه کوم دښمن ته څنګه رسېدې خبرې د هغه ځایه ناکام ځکه رالم هلته کولې به پیسې خبرې ډېر ښه دی یاره بې وسه او بې زوره ومه ما به د ډېرو خلکو وې خبرې ډېر ښه دی. زمونږ د مینې به څنګ سر نه خوړو زمونږ په منځ کې به کېدې خبرې زمونږ د مینې به څنګ سر نه خوړو زمونږ په منځ کې به کېدې خبرې د زړګي سره خبر شوی یم ته هم په ما پسې کوې خبرې د زړګي سره خبر شوی یم ته هم په ما پسې کوې خبرې محسنه زه هم بېدباره ومه اکثر به ما نه هم وتې خبرې ډېر ښکلی ډېر. بل کلام نه اورو محسن. بل غزل به ووایم چې د اشنا د غوږ ګلاب نه یم ځکه په مینه کې کامیاب نه یم په ما خو ځکه داسې لوبې کېږي د پښتونخوا یم د پنجاب نه یم په ما خو ځکه داسې لوبې کېږي د پښتونخوا یم د پنجاب نه یم خیر دی له خپل څادر څخه غزوالو پرې زه د دیر نواب نه یم او بل شعر پکې دی چې پښتونه مانه لرې ولې تښتې پښتونه مانه لرې ولې تښتې زه ته قلم نه یم کتاب نه یم پښتونه مانه لرې ولې تښتې زه ته قلم نه یم کتاب نه یم ډېر ښه دی. په شیشه پسې کنځلې کوم په مخامخ یې د جواب نه یم په شیشه پسې کنځلې کوم په مخامخ یې د جواب نه یم محسنه اوس مې ګزاره شوې ده اوس پسې هغه شان خراب نه یم اوس پسې هغه شان خراب نه یم. ډېر ښه. محسن صاحب تاسو چې دا کوم دعوت موږ تاسو له درکو درشل ډیجیټل ټي وي ته نو دې ته هم تیاری کړی دی؟ او جی تیاری هم کړی دی الحمدلله هر څه تیار دي. او بل زه به یو خبره بله هم وکړم د ټولو نه مخکې خو د درشل ټي وي تاسو چې دا کوم چینل کولاو کړو د دې دا دومره لویه هڅه مو وکړله دې ته موږ ډېر په درانه سترګو ګورو ځکه موږ په دې پوهېږو په دې کار په دې کې به معیاري شاعران هغه شاعران چې هغه د میډیا نه ورک دي خو معیاري شعر لیکي هغوی به پکې مخې ته راشي ځکه چې نن سبا په سوشل میډیا د یو څو کسانو راج دی هغه راج به ختم شي هغه شاعران به راشي چې د هغوی اپروچ نشته مخکې نو انشاءالله دا ټورنمنټ به د شاعرانو لپاره ډېر ښه او دعا کوو چې الله یې کامیاب کړي. امین امین. بل قربان نور البصر بصر له اجازت ورکوي. د خدای په امان.